د خپل وطن ګل وطن او د شیرګړ میډیا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د یو بلې ځانګړې او خوندورې خپرونې سره موږ یو ځل بیا حاضر یو. د پټي کوټ ولسوالۍ عنبرخانې سیمه ده. نن در باندې د خټکیو همدارنګه د دې سیمې په دود دستور د سپورت د ادب د کلتور د ملګرو د بنډارونو او د دې سیمې د ښایسته او ښکلو علاقو نه دا خپرونه چمتو کوو په خیر سره. دې سفر کې موږ سره ملګري شرافت صادقیار صاحب دی، جلال ساجد دی، عنایت الله مومند دی. مومند صاحب هغه ملګری به هم ته راته معرفي کړي، او احسان الله حلیمي صاحب. نو په ګډه باندې به د عنبرخانې سیمې د خیره سره نن موږ او تاسو نندارې کوو. دغه سیمه چې تاسو نه پاتې ده او ډېر د چکر او د لیدو وړ سیمه ده. دغه منظرې او دغه ښایسته علاقې به تاسو باندې ګورو. موږ سره اوسېږئ. زه چې ځو په خیر سره. دا سیمه چې مطلب دلته په خټکو باندې دا باغونه کرل شوي دي، نوي نوي نیالګي پکې هم نیال شوي د حکومت د طرفه د فارمیسي د کوریا کوم مسؤلین چې دي. نو په مازدیګر کې چې سړی راشي دلته مطلب تازه خټکي خواږه خواږه دام پیدا کیږي پکې، او مطلب د ملګرو سره چې څه وخت سړی وزګاري د تفریح، نو دا بس یو ښه علاقه ده. راځو به چې مطلب دلته د ملګرو د باغونو نه خټکي راشکي، بیا دلته خلک راځي دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې سره کم خټکي راشکول کیږي یا سوداګر سره کم دلته راځي هلته یې وړي، سره کم د دوی دغه خرید و فروش کیږي. نو راځو هم د ملګرو سره به خبرې اترې وکړو. ښه، د دې ځي مسؤل به ته یې استاده که نه؟ السلام علیکم. السلام. په خیر حالې او ستړی مه شې. صادقیار صاحب چې کوم ځای نه ښه راځي. ښه، دا اول خو د خپل نوم واخله او دا هم راته ووایه چې دا خټکي دې خپل کرلی که نه اخلې؟ زما نوم محمد ابراهیم دی او دغه باغ یا خټکي چې موږ کوم کرلی دي دا انشاءالله زموږ خپل دي، خپل هم کرلی دي او ځمکه د کوم دا دولتي ده. دا مطلب اجاره کیږي او هغې نه وروسته بیا تاسو ته درکول کیږي، بیا تاسو ټیکه کوئ؟ دا اجاره شوي دي او دا داسې د تېرې دورې نه چې کوم دی دا 14 کالو 15 کالو ورکول شوي دي د غټې ډیلران له، او زما فکر من چې هغوی نه بیا موږ اخلو په اجاره باندې. نو د الله په تکیه باندې لګېو، کار کوو، ګورو چې الله څه راکوي او خدای مهربانه دی. دا خټکي تاسو راشکوئ بیا دلته خلک راځي پسې که نه تاسو خلک راغواړئ؟ دا خرید و فروش سره کم کیږي؟ دا اوداسې کېږي استاده چې خټکي د باغونو له خلک راځي، کاریګر دي د دې کار کوي، هغوی په اخلي دا مالونه او بیا یې وړي خرڅوي، به زموږ هم سره څه کاروبار جوړي، د دوی هم بچو له استادان نفقه پیدا کېږي. دلته من په څو باندې تاسو کوئ په افغانو باندې؟ دلته من تقریبا د 160 نه راوالی 165 افغانیو نه راوالی تر 150 او 40 سره رسېدلی. او خټکي مطلب دا خو څو ډولونه لري که نه؟ تاسو کوم ډول خټکي کرلی؟ دا اوس چې کوم تاسو یې نه دغه خټکي چې کوم دی بوستان نومېږي، د پاکستان نه د نورو هېوادونو هلته راځي او د هغې نه بیا موږ ته راټول کېږي. لکه اوس تخم دلته یې ښه دغه ورکړې ده ثمره؟ نتیجه یې ماشاءالله ښه ده، خوږ هم دی او غټون هم کوي، بار هم کوي، بار نه برابر دی. نو غریبانانو دیکانو له یو څه په لاس ورځي دی. صحیح. هغه مصرف چې دلته تاسو په دې باغونو باندې کوئ هغه بیا دې نه پوره کېږي؟ یاره تېر 2 کاله استاده چې کوم وو دا خلک داسې وو چې د ښځو ګاڼې سره دا یې هم خرڅ کړل غواړي. یعنې دغه ځمکه چې کوم دا په 10,000 افغانۍ ډیلرانو له ورکول شوې دولت د خوا نه، بیا موږ ته د مجبوریت په اساس چې موږ بل کار نه لرو دا په 14,000 افغانۍ موږ اخیستې. نو موږ اول د هغوی پیسې پوره کوو، زنانه هم راسره ستړي، ماشومان هم راسره ستړي، موږ هم ستړي وو. بیا چې پاتې شي بس کور له ویسو، که پاتې نه شي بعد د هغې نه بس بیا قرضداران یو، موږ یو مشتو ګریوان یو. خو سږ کال یو څه ګزارې انشاءالله وکړه، لږ څه. هغه ستړیا خو په هر حال، خو مقصد دلته د سرې د تخمونو ټیکټر د دوایي د ټیکټر دا ټول چې کوم دی استاده تقریبا په تېر کال کې زموږ ملګرو په 10 ژربو کې 2,08,000 افغانۍ تاوان کړی او سږ کال که ډېره مزدوري یا به سر په سر یا به 50,000 افغانۍ په 4-5 ژربو کې پاتې کېږي. ډېره مننه، الله دې رزق ډېر کا. خلک راځي مطلب چکرو دپاره نه راځي؟
ښه ډېر راځي ها. او ښه سیل ځای دی لاندې بېسین غاړه ده ماشاءالله هلته هندواڼې کرل شوي دي ډېر صفا او ښایسته ځایونه دي خلک راځي چکر هم راوړي سور ښه برابر دی صحیح او مطلب دلته خو چې باغ کې بیا چې چکر د پاره څوک راځي تاسو خو مطلب همکاري مور سره کوئ که څنګه او موږ خو بالکل مېلمنو له ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ مېلمه دوسته خلک دي انشاءالله موږ د ښه راغلاست وایو دوی چې دومره راځي او ځان ستړي کوي نو موږ خوشحاله خوشحاله یو اوسې خالي موږ هم درته مېلمانه ډېر وو که نه نو خبره نشته نر غوندې یې ډېر کوي نر غوندې هر کله راشي ډیره مننه خوشحاله اوسئ خیر اوسئ زمونږ د ابراهیم لالا د خبرو په اساس باندې یو ملګری راغلی دی د نه پوښتنه وکړو خټکي دپاره راغلی اخیستو دپاره که نه استاد خپل ځان معرفي که کوم ځای نه راغلی بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې د ناصح د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته بټي کور ته راغلي اوس خټکي پسې نه دا ته خپله اخلې که دا تجار زه نه اخلم دا دغه هلک یې اخلي اوس یې بارئ او زه یې ورته پکې راوړم کوم ځای له به یې وړئ د خیره دا ځان قیمت مارکېټ ته وړو باګرامول ته ماشاءالله دې ځای نه هلته چې بیا وړئ څه پاتې کېږي پکې اوبه پاتې کېږي ورته زمونږ خو کرا ده اوس وچه کرا ده خلاص هغه څنګه وایي چې د چا پخه ډوډۍ ده ها نو مطلب ستا خو دې سره کار نشته دی چې که ریټ جیک شي او ټیک شي که نه بس نور کار د دې دی خلاص وړلي کې سفر دی بې خطره او خدای دې مطلب ستاسو هم رزق ډېر که سره د ملګري خوشحاله اوسېږي دا ځای مطلب تاسو راغلی ورته د چکر دپاره څنګه ځای دی چکر دپاره دا ښه ځای دی ولس کله که اوزګار وي او سپیشل نه په هغه ورځ باندې ملګرو سره به راځئ که نه بس ملګرو سره تاسو سره هم زه خدمت کې یم خیر ډېره مننه ژوندی اوسئ خیر اوسئ دی که نو خټکي دا هندواڼې غوندې ماتېږي که نه دا نه ماتېږي هندواڼې دا مومند څنګه ده هندواڼې غوندې دغه پې که ده دا خو دا ساوه شوې څه رقم چې خوښه هسې ماتېږي بس دا خو دا خو غونډه وخه ده که نه هغه نه لري بس غوښه ده بس دا کوم خټکی دی څه نوم دی دې سانټیچ سانټیچ دا ټول سانټیچ دی دا ټول سانټیچ دی او بل نوم یې څه شی دې کې بوستان شته دی یو دې کې بیچو شته دی بیچو ماشاءالله ګلوبل شته دی ګلوبل او بس رقم نمونه دي لیچي شته دی لیچي کوم دی بس دا اوس کوم بازار چې دی د سانټیچ او د بوستان خټک هم شته دی خټک په نامه هم شته دی اوس پکې دې کې بوستان د ګلستان هم پکې شته دی مونیا او خودري پکې را پیدا نه شي بس تخمونو کې زیاتره موږ خو دومره هغه نه لرو که نه بس پاکستان نه راځي او پاکستان نه بیا دلته راځي موږ سره تخمونو کې درغلي کوي بس زراعت والا مکمل زراعت هغه نشته دی کله مې تاوان کړي دي چې خراب راغلي پروسه کالي موږ دومره تاوان کړی څه کالي بیا خو مې تاوان هم نه دی کړی دغسې صادق یاره فکر خو یې شته که نه او د خوند خبره دا ده که نه زه یو صادق یار له غږ کوم په یو غشي دوه ښکاره په یو غشي به دوه ځکه یو کیمرامین دی او بل موږ سره دلته دی نه ون خو نه هغه ون او ټو نه دی هغه یو خو دی زه خیر اوسېږي بس دغه به وخورو که نه خټکي راځه مړه راځه کېنه دا د عنبرخانې د ټولو قریو د لیسي پول دی د خارج نه یو ملګری چې د دې ځای اوسېدونکی دی هغه په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی دی یو خدمت دی د دې وطن او د دې خپلې سیمې دپاره د آینده نسلونو دپاره یو نشان دی او یو نمونه ده نو په اساسي ډول جوړ دی دې نه مخکې چې دا پول نه و په دغه ځای کې به مطلب سیلاب ته راته نو شاګردان به بیا لیسې ته نشو راتلی کلیوال به مطلب رفت و آمد نشو کولی نو د همدغې ملګري په مالي لګښت باندې چې نوم یې موږ له نه زده خو بیا هم دغه پول یې جوړ کړی دی او اوس د خپلو کلیوالو دپاره د لیسې د شاګردانو دپاره ډېر سهولت رامنځته کړی نو د ټولو نه هیله ورځو همدا د هغه وزداره خلک چې دغسې په اجتماعي کارونو منفیه کارونو باندې خپل انرژي خپل اقتصاد مصرف کړي نو چې د ټولو خلکو دپاره دا یو انرژي ورکوي شعوري لحاظ باندې
د ټولنې خلک یو عکس اخلي، یو زده کړه اخلي. دغه نسلونه چې دا اوس ورته کوم پول جوړ شوی دی همدا په یادګاري شکل باندې دا اخلي ځان سره او په آینده کې هغوی نور د خیر کارونو ته مخه کوي. کېنه پله هلته کېنه هلته کېنه نه کېنم نه زه تاسې هغسې نه 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 کېږي ته مشر یې نو نه کېنم خو تاسې نه نه کېږي نه هغسې کېږي نه دا بېدبي ده که نه مړه کېنه زما زیره د ټول ورپسې ناست یم. ښه ته هم کېنه که نه لږ صالح چې لږې خبرې در سره وکړو. لکه پخوا به یې ویله که نه وایي چې هغه دی دا راشړلی دی داسې ځان له یې راشړلی که څنګه موږ راوشړلي په دې باندې چې موږ خو مال ساتو دیکانان یو هو که نه او پټې دې هم کرلی ورله پټی هم کرلی جوار ورته کرو بیا مال ته ورسېو. ماشاءالله. او مطلب هوا خو هم ښه ده مناسبه ده که نه بس دغسې هوا ده نو مناسب هوا ده نو که نه غواګانې دې ډېرې دي لږې دي دا یوه غوا زما ده یوه د بازار ده او بس خپله غوا هم ساتي او دا هم دا بس دا چې دغه پټی د کوچي دی او تاله یې سپارلی دی. صحیح صحیح. عمر به دې څومره یېږي صاحب؟ عمر به داسې درې یو کې شدید بیا خو ځوان یې مړه ځوان نو خو ځوانان یو دغه سپین ږیري به نه خراب شو نه سپین ږیری به یې خو مطلب عمر دې دومره نه دی خونه خراب شو که نه مړه هو که نه خونه خراب شو نه پخوا ځوانۍ کې به دې مزلې کړي که څه حساب دیکاني وه پخوا دیکاني کوله نو همدلته پاتې که نه بل ځای کې به دې هم کوله؟ یاره زما دا ډېر وخت یم دلته پاتې یم دا 50 کاله کېږي چې دلته پاتې یم. او اصل هم د دې انبرخانې نه اصل د چاردۍ چاردۍ نه دلته خو چاردۍ سره راغلی دا خو بیا دومره هغه نه دی بس یو بل یو ولسوالي ده نو هو بس یو ولسوالي نوکه وری ده که نه نوکه وری دا چاردۍ انبرخانه د فارسي نومونه دي که نه داسې پته خو ورته نه لګي چاردۍ ته ولې چاردۍ وایي؟ چاردۍ په فارسي کې ورته څلور کلي ویل کېږي پښتو کې پخوا څلور کلي باندې مشهور او انبرخانه دا ولې انبرخانه شوه؟ نور شی دا د 450 کاله خوشه ډېر عمر دی ډېر نظامونه پکې راغله لاړه ډېر باچایان به دې لیدلي را لیدلي پکې دې سیمه کې ډېر بدلونونه راغلي دي د ودونو د مړي د ژوندي پخوا هم څنګه و دا رسم و رواج د مړي او ژوندي داسې لږ تفصیلي را سره وغږوه. هو مړی او ژوندی خو دغسې راټولېږي سره یو ځای ته راشي او یو ځای کښېني خپل مړی او ژوندی وکړي هر سړی بیا ښځي دا یو ځای ته راټولېږي. اوس خو خلک داسې لږ بېګانه غوندې نه شو؟ نه نه دي دا بېګانه دا کلي خلکو سره نه دي بېګانه او دا یو ځای ته راټولېږي. خلک ډېر شو مقصد خلک خو ډېر شو څوک راغوښتی هم نه شو بس یو ځای کې کښېني او همداسې دغه له ورته راشي یا دوستۍ له ورته راشي هغه یې نور خیرات میرات شي یا دغه شي دا خو بیا نه شي کولی هغومره یا دوست سړی راغواړي بس همغه یو او ودونو سیستم او د پخوا او د اوسنیو څه فرق راغلی پکې؟ ډېر راغلی ولې نه دی راغلی لکه څه شي فرق و داسې؟ پخوا خو پیسې دومره نه مصرفېدې پیسې کمې لګېدې اوس خو ډېرې لګېږي. پخوا خو مطلب لکه اوس چې پوهېږي یو ډبل بیډ او المارۍ باندې ځي دومره به ټول واده نه تلي ټول واده باندې نه تلي او که نه خپله دې واده څومره وخت کړی دی؟ یاره د 50 کاله به کېږي دا د اشوخۍ مسله مې راواخېسته کړو سوچونه یې پکې ډېر وو نو خو به 50 کاله به کېږي نو واده دې په خوښه کړی که نه مطلب بس غاګ یې دله راوکړه چې پټي نه راځه کلبه وتړه او راځه واده دې یاره کلبه نه دغه کړې واده مازه به همداسې دغه وو د خوښې وو نه د خوښې وو خو داسې نه و چې سړی لکه دا پخواني حال باندې اوس دا اوسني حال باندې چې د دې ځای نه مرسډیز ډک کړي او دغه شي او دا شیان پکې نه نه اصل کې د شوخۍ خبر راغله او واده دې په خوښ شوخي په خپله خوښه هم نه دی کړی موږ له مور او پلار کړی دی هو یاره ما یو کلبه مې وتړله چې راته ویې ویل چې راشه واده دې دی
نو چې بس ډنګ او ډونګ جوړو چې کلي له راغلم دغسې کیسه مغه چې همغه کیسې دي نو ها. دا هو دا همغه کیسې وي ها. نور څه پکې نو چې د نامزادۍ غږ در باندې چا وکړ او کله خبر شوې نامزادۍ غږ موږ هغه وخت په خپل زلمیانو وو ها. په جرګه باندې به مطلب جرګه باندې مور او پلار هم تللي وو چې راغله. چې راغله چې بس هو بې خوشحاله به وې ورته خو خوشحالي سړی اوس خوشحالي خوشحالي خو پکې کنه نو ها زه صحیح اوس خوشحاله یې که نه ولې خوشحاله نه خدای شکر پار سات باندې بچیان دې څومره دي بچیان دا غټ دي نه نه لکه شمېر به یې څو ته دوه. رسېږي دوه زامن دي او لورانې ورانې شپږ ماشاءالله ټول به واده شوي په خیر به ټول واده دي او غم دې ولا کړی ها هغه موټر ټول کړی دی ایسته کړي مې ځان ها 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 نو دلته خو دې مطلب سات تیر دی ان شاء الله ساتم چې دی وو خدای دې روغ او جوړ لره خوشاله اوسې بس موږ ته به دعاګانې کې د خیره سره فلان شپه دی زه کوم ډیره مننه خوشاله اوسې سپیمونه خوري اوس کونج کلي لزو کونج کلي ها غاړې لري ځکه ورته کونج وي ها ماشاءالله او سرسبزه ولسوالي خو ده ها مقصد یو فصل پکې نه وي هغه شی چې بل اوبه ډېره ده پکې که نه نیر وچ روغه ده څه لا نه لاره صادق یاره تیار هغه لګېدلی دی مایک صحیح ده که نه او دسونه به راوکړو په خیر سره راځئ راځئ دا د صاحب بابا کاریز دی او د صاحب بابا کاریز او همچنان د صاحب بابا جامع جماعت نه دی خو مقصد د وړوکې جماعت دی بس دې ورځ باندې دغه نشته دی که نه جمعې مونځ پکې نه کېږي وړوکی دی نور ښایسته جومات دی ماشاءالله انبارخانه ټوله ښکلې ده اوس که دې کاریز له سړی راشي پاسه هم اوبه روانې او لاندې هم روانې راځئ د اودسونه به راوکړو په خیر د بټي کوټ ولسوالۍ انبرخانې سیمې ته راغلي یو دا د انبرخانې د پیتاوي کلي وتکي چوک دی د چکر لپاره ډیر مناسب ځای دی لاندې ډیر زبردسته د سیند غاړه ده ګراوند دی کرکټ دی هغې له به هم تاسو بوځو نورې منظرې او نورې علاقې به هم تاسو باندې ګورو نو دې چوک له هم تاسو راوسئ که مطلب غلطېدی دا وتکي چوک دی او په دې سایډ باندې هم تلی شو په دې باندې هم تلی شو په دواړو اړخونو باندې سیند ته لاره وتلې ده او تاسو کولی شئ چې دلته ښایسته بنډارونو له راشئ د وطن دا ګل ګل سیمه تاسو باندې نن
ګام په ګام ګورو. راځئ موږ سره. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو باندې مطلب د چکر دپاره ځای ګورو. عنبرخانه د سیند غاړه ډېره پراخه لري او ډېره اوږده هم. بیا دلته د ځوانانو دپاره د لوبو ډېره یو ښه تفریح ځای هم شته دی. کرکټ کوي، والیبال کوي، نورې تفریحګانې کوي. د چکرو دپاره خلک راځي. نو دې سیمې باندې به تاسو هم ګرځو. دغه علاقه تاسو ګورئ په ډېر ښه ډول طبیعي طور باندې ډېره ښه جوړه شوې ده. د کرکټ سیالي به هم تاسو باندې ننداره کوو همدلته. راځئ موږ سره پاتې شئ. صادق یار صاحب چې دلته مقصد د هندوانه در سره یي، خټکی در سره یي او ناست دی او دا سرشاره سیند هم رواني که نه او په دې ځای باندې ناست دی. دغسې ماحول یې مازدیګر مې یاران یې دوستان یې نو ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي. نو که کله هم راځئ چکر دپاره دا ځای ډېر مناسب ځای دی، ډېر خوندور، ځکه چې د وطن ګل سیمه ده. لکه موږ چې دوه وخته د بانډار خبره کړې وه، دا ځای ډېر مناسب دی. که سړی مطلب د خوراک څښاک دپاره څه راوړي که نه یې راوړي نو دا سیمه نور هم خوندوره ده. دلته ډېر ښه چمن دی. داسې که د فرمان الله ته زه ووایم صادق یار صاحب دا چمن که ته داسې په دې خلکو باندې وګورې نو ډېر ښه زبردسته چمن دی که نه. لږ به تور هم پکې راشو خو زه خیر باکې نشته دی. دلته څه ملګري راغلي دي، بنډار یې جوړ کړی دی او چای او ترموز یې ځان سره راخیستی، پیالې نور میوه هم راځه. صادق یار صاحب دې ملګرو سره به هم بحث وکړو. السلام علیکم او په خیر راغلی ټول. زه به دې سیند ته نږدې ځم چې مطلب زه تاسو کې درونې مه چې ویې مې نه شي. صحیح ده که نه؟ په خیر راغلی. اول نوم دې واخله او د همدې ځای که د بل ځای؟ نوم یې ساخان دی. کیمرې لګوله بس. د همدې ځای اوسېدونکی یم. او ستا ملګري نوم؟ زما نوم اسدالله دی، هم د دې کلي اوسېدونکی. عنبرخانې؟ عنبرخانه، شهید آباد. او مشره ستاسو نوم؟ زما نوم همت الله دی، موږ هم د همدې ساحې اوسېدونکي. ماشاءالله ماشاءالله. دلته دې ځای ته راغلی د چکر دپاره مناسب ځای دی، چای هم راخیستی دی، لمر هم دی، هوا یخه ده، څه مسله ده؟ والله چې همداسې و چې د ملګری د پوهنتون نه فارغ شوی و او بس بنډار هم جوړ کړی و. دلته هوا هم لږه یخه ده، بل داسې ده چې د بنډار ځای دی. بلکل بلکل. او ته هم د دې ملګری؟ هو زه یم ملګری، موږ درې واړه ملګري یو. او د ملګري فراغت مبارکۍ له راغلي وای؟ نه دا موږ د مبارکي ویله مخکې راغلي وي. د ملګري سره به لږې خبرې ډېرې وکړو ځکه چې پوهنتون نه فارغ یې. څه وخت د خیره سره فارغ شو او کوم پوهنځي نه فارغ شو؟ مننه، ژوندی اوسې وروره، خیر اوسې. د الفلاح پوهنتون څخه فارغ شوم، د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه، ماشاءالله. او یو دوه درې هفتې مخکې فارغ شوم. ډېر ښه. دا خو ډېره یوه ځانګړې ورځ او دا دوره داسې دوره یي چې مقصد د ډېرو سختو مشکلاتو که ووایو چې د خوندونو د غمونو دواړو دوره یي، خو مطلب دې کې شک نشته دی. نو بیا دې مبارکي درته. مننه وروره، ژوندی اوسې. څه سختې وي، څه تکلیفونه وو په دې ورځ باندې د ملګرو سره هم مطلب بیلیده وو، ځکه 4 کاله یا 5 کاله په یو اطاق کې یا په یو صنف کې په یو چتر لاندې د استادانو سره پاتې کېده. څه احساس لرې؟ والا که څه هم د خوشحالۍ خبره وه چې موږ فارغېدو که نه، خو بیا چې هلته زموږ څخه ملګري بېلېدل او همصنفیانو جدایي وه، نو دغه بیا موږ ته لږ زور راکاوه، ځکه چې سخته یي که نه. دا خبره چې یو وخت یو ځای کې 4 کاله تېر کړي او هغوی سره بلد شي او بیا هغه نه جدا کېږي، نو سخته یي. او د خوشحالۍ هغه خو داسې وه چې موږ همدې دپاره تللي وو که نه چې تحصیل وکړو او زده کړې وکړو او همدا مقصد و، نو په هغې کې به موږ بریالي شو. خیر. او کومه څانګه دې ولوسته؟ اداره او ډیپلوماسي که قضا او څارنوالي؟ موږ خو قضا او څارنوالي ولوسته، د استادانو په انتخاب باندې ډېرو نه مشورې اخیستې وې. قضا او څارنوالي مو لوسته. ماشاءالله.
بس خدای دې د دې وطن او د دې خلکو د خدمت کولو کار در نه واخلي. دې ځي ته راغلی دا مو خپل کلی دی ملګري سره مطلب معمولا همدلته راټولېږئ که نه بس نورو ځایونو ته هم ځئ؟ یاره نورو ځایونو ته هم ځو ولې نه ځو خو اکثره چې بیا کلي ته راشو که نه د ښار نه یا د نورو ملګري وظیفو نه راشي یا کار نه راشي نو بیا هم دلته راځو دا هم د بنډار ځای دی. صحیح ښه وخت ولرې ډېره مننه خوشحاله خیر اوسئ. ژوندي اوسئ. مننه تاسو سره. خوشحاله اوسېږئ. راځئ نور چکرې به هم ووه ملګرو سره به ګورو او دا میدانونه خو تاسو باقاعده ګورئ دې کې مطلب ملګرو سره خبرې اترې به کوو د لوبغاړو سره د دې ځي د خلکو سره نو موږ سره پاتې شئ راځئ. د عنبرخانې سیمه ده او د یو بل اړخ دی هندو چینه هغې له مونږ بوځو. د عنبرخانې د پنځه ګونو خریو شریک مسجد به هم در وښیو مدرسه به هم در وښیو د دې ځي د مشرانو سره به هم غږیږو او هندو چینه باندې به هم خبرې کوو چې هندو چینه چېرته ده او په ضمن کې تاسو دا چمن وګورئ تاسو فکر کوئ چې دا مصنوعي دی خو مصنوعي نه دی او بیخي طبیعي دی په طبیعي طور باندې دلته راشین شوی دی ځکه چې دلته روانې اوبه د کال په ټولو موسمونو کې مطلب خوندوره هوا د سیند د ښایسته آبشارونو د ښایسته نمجنې هوا نه دا ځای برخمن دی نو په همدې خاطر باندې دلته هوا هم ډېره مرطوبه هم ده او مناسبه هم ده یعنې ګرمي د چا پکې نه کېږي نو که کله هم راځئ د هندو چینه چې اوس به تاسو باندې ګورو د خیره دا به تاسو ضرور ګورئ دلته به راځئ یخې اوبه هم دي پاکې اوبه هم دي څښلو له همدارنګه لاسونه مخ که پوهینځئ خو هندو چینې ته ولې هندو چینه وایي دا به هم په دې باندې به هم خبره کوو صحیح ده راځئ چې ځو په خیر. نه مانا دلته په دې سیمه او علاقه کې د ماشومان هم را سره یو ځای شو خوند خو دا کوي که نه چې مطلب د دې ښایسته ښکلو ماشومانو چې دا اوس کومې خبرې دې سره کېږي او د دوی د لحظې په ویډیو ثبت کېږي نو دا په آینده کې بیا د خیره ګوري که نه او مطلب دوی به خپل هغه تیر وخت ته ځي او بیا به دا لحظې ورته یادېږي. ستا نوم څه شی دی؟ اصغر. څوم صنف کې دی خیره؟ وږم. ماشاءالله کومه لیسه کې؟ طلحه. دې ځي ته کوم کلی وایي دا تاسو؟ عنبرخانه. مدرسه وې ورسره؟ هو. او څومه سپاره کې دی خیره؟ اتلسمه. استاد دې څوک دی؟ سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءالله لوی سړی شي خیر اوسېږي. سیند کې خو به نه لامبې؟ نه. سیند کې موږ ولامبو که ونه لامبو ماشومانو ته څه پیغام لري؟ ونه لامبئ. سره د دې کلي خو چونکې د عنبرخانې هم خو زموږ نه ځایګړې لږه بدله ده نو عمر په لحاظ باندې ما عمر هم کم دی نو شاید دې خلکو ته پته وي چې دلته هندوان اوسېده هندو کلي او څه مسله وه انشاءالله به مو سره شریکه کړي نو کلیوال دې شته زموږ نه انشاءالله عمر کې هم زیات دي نو دوی سره مکمل معلومات وکړو کامرامین څخه هیله کوم چې راشي په هغې بر یې راشي تر څو دغه ځای وګوري ماشاءالله ډېرې خوږې اوبه دي. ماشاءالله اوه ته صبر وکړه چې زه دا دلته ولګومه او دې کې خو مقصد دا خو د غر نه راوځي که نه بلکل ډېرې صفا دي. صادق یار صاحب دا دغه خو واټر پروف هم دی نو دلته بیا ډېر خوند ځکه وکړي چې میان هم دي که نه نو دا میان به هم پکې راواخلې
ډېر واړه واړه دې کې خو مطلب میان به نه غټېږي ځکه چې دننه به دغه یي که نه که نه څنګه ماران لکه نه نو دې کې مار څه شی کوي که یخې اوبه دي که نه دا په ژمي کې یخې دي او په اوړي کې یخې دي او په ژمي کې ګرمې ماشاءالله خوږې دي په دې خاطر ښه عزیز لالا بله دې له ولې هندوچي نه وایي دلته مخکې زما څومره خیر دوال به وخت تېر کړی و که څنګه شانې وه دا کې موږ له پته ده موږ چې پیدا شوي وو هلکه هندوچي نه وو هندوچي نه سل کلن هم زیات تاریخ لري ما څومره فکر دی سل دا کاله او دا بلاګونه دا شیونه دا څنګه بس موږ کلیوالو راوړي او بس جوړی وو دا په څه خاطر یې ترته وکړي ما دلته مکلام وو که نه بس کمیس او دغه مې ایستلی بس اودس پکې ماته سار کې ماشاءالله دا خو والله چې ښه صحیح کار دی ښه به دا لکه مطلب حساب کې تشناب دی که نه مشرګانو لپاره دا ځای دی او بس دا څو چا چې ودونه کړي کورونه هم کوم تشنابونه نشته بس د مجبورۍ نه هلته راځي او خلکو کې لاندې او بیا به دې دیوالو باندې نښې چې شیږدئ بس کمیس هم چې ویستو هلته ږدو بس هغو خلکو ته پته لګي بس په لمبر کتار خلک ناست دي یو لامې وځي بل راځي اوس هم څه له مجبورۍ چې بیا صبح کې راشو او هلته هم دا کتارونه وګورو که څنګه وکړو بس خلک ناست یو لمبر بس په لمبر باندې لامې او یو وځي ماشاءالله ماشاءالله زه دا خو ډېر ښکلی ځای دی خو چې مطلب څه وخت هم لمبا له راځي بیا جیب کې پیسې مه راوړه داسې نه چې کمیس څوک د نه وتښتي خپله به وتی نه شي دغه وړۍ سوړه کېږي ښه او دا جره به وغږو که نه جرګه نوم دې څه شی دی حدید الله حدید الله دا چینه مطلب تاسو به دلته لنډی دی چینې سره که نه لږ رامخکې شه دلته راشه ها دې له ولې دا هندوچي نه وایي ولا بس موږ ته هم پته نشته بس موږ چې واړه دا غټ شوي وو دا خلکو له هندوچي نه وایي داسې خاص پته راته نشته زه بس الله دې پکې خیر واچي ډېرې ښایسته اوبه دي که دا د هندو نوم تر کټ کوی هم خیر دی کټ یې کوي ځکه لږ ښایسته نوم ورکوي که نه خو منشی پیدا کول په کار دي که خواري او محنت دي خو هم هندو به نه یې کړي ځکه چې داسې د والوم څه درک پکې نه لګېږي که نه خو یو خبره ده که نه چې زما خپله پوهه او علم دا وایي چې دې چینه باندې د چا ښه نه کېږي که نه او اکثره پښتنو کې بیا دا شی نه چې مطلب د چا ښه پې نه کېږي چې مړه څه هندو دي ځان نه جوړ کړی نو لاندې ورلاندې پټي نشته دی سیند ته اوبه روانې دي نو که د دې نه نګاه نه شي نو نه شم ویلی که نه مشرانو سره به غږېږو په خیر سره فرمان الله راځه نو نورې دا اوبه بیا نږدې نه راواله د انبارخانې سیمې دا ښکلې علاقه تاسو ګورئ چې ډېره سرسبزه ده تر سیند غاړې پورې په دې وروستیو کې دلته د څو قریو تر منځ په دغه ټاپو باندې لانجه راغله بیا د حکومت خلک راغله او په دې ټاپو باندې یوه داسې ماده وټاکله چې دا به د هیڅ قوم نه وي او یوازې د حیواناتو او مالونو دپاره به څړځای وي پښتنو کې چې مشهوره ده هغه پاده وي چې په شریکه باندې د ټول کلي مالونه یا په وار وار او یا هم د یو پادوان له لوري یا د یو شپونکي له لوري په یو ځای یا کلي ته ور باندې په جمع باندې ټولیږي سپین جومات د انبارخانې د ټولو قریو مشترک او اتفاقي مسجد چې تر ټولو لومړنی مسجد دی دلته د کلیوالو او د سیمې د تجارانو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی دا جومات اوس هم آباد دی او باقاعده پکې د جمعې او 15 وخته لمونځونه ادا کیږي د کلیوالو په همکارۍ باندې د دې مسجد دپاره لا هلې ځلې شته دی او د ښایست او حسن لا هم شغلې پاتې دي او د دې سیمې دینداره خلکو د دې د ښکلا
رنګونه تازه ساتي. اول زما محمد غلام نوم دی. ماشاءالله. او دغه هندو چې نمن چې مشهوره ده د اورېدو نه کنه مشرانو چې موږ اورېدلي دي چې هندوان تېر شوي او بس همغه نوم کې دی چې هندو چینه. نور خو څه داسې دغه نه لري، صرف روایت راغلي. روایت راغلي نه، نور داسې څه دغه نه لري که نه. تاریخ ماریخ موږ خو دغه موږ د مشرانو نه اورېدلي که نه چې دې ځای کې پخوا هندوان اوسېدلي دي او بس دا کوزرچي چې نه وه د یو نه اوبه راتلې د هندو چینه باندې مشهور شوي ده. سپین جومات ستاسو د عنبرخاني اتفاقي جومات دی، څومره وخت کېږي چې دا جوړ شوی دی؟ دا زموږ نه یادېږي، دا د پیړیو پیړیو جومات دی. اوس وخت کې دغه ښکلې آبادي م کله په وکړه؟ دا اوس دغه یو میاشت په کېږي چې دې جومات ته سیلاب لګېدلی و او دا کلی خدای دغه کړ او چاندو باندې دا خدای برابر کړ. د جومات آبادي خیمه د جومات آبادي شپږو کاله به کېږي نو. مولوي صاحب بختورشاه جوړ کړ او وران شوی او اوسېدلی یم په انقلاب کې سوځېدلی یم، ډاګې ماګې م سوي وي او کایهګانې م سوي وي. بیا هغه راولګېد دا خدای پوخ جوړ کړ. د پادي دغه مو ولیده رواج اوس هم په دې کلي کې شته دی، څومره وخت نه دود دی او څه رقم دا د پادي سیستم تاسو یا دا نمبر سره کوم مخکې ځي؟ یاره موږ چې رالوی شوي وو که دغه پاده ده یو غریب سړی یې پی څو غریب یې پی 2 منه یې من جوار ورکوي فصل کې، د منې او د غنم وخت کې غنم ورکوي او ډېر وخت اوس به دغه ته پاده راوځي، د هغې کلي م راوځي او دې کلي م راوځي او بوی مستار ځي او مازدیګر راځي د ټاپوګانو څخه. د ودونو د رواج په هکله م راته ووایې، د پخوا او اوس په پرتله باندې م اتفاق یو دی که نه بیل بیل شوي یستی؟ په ونډ هم تاوان دی، په نکاح هم تاوان دی که نه په ټول کلی مطلب په شریکه باندې؟ زمونږ رواج داسې دی چې څنګه د پخوا هغه مشرانو څنګه دغه کړی همغه رواج دی زمونږ، او هر سړی خپل تاوان او دغه کوي، د کلي خلک خدمت هم کوي، چای هم راوړي ډوډۍ هم راوړي په اتفاق باندې، که مړی وي که ژوندي وي. او مړي کې م همداسې ټول کلی ورسره چاپېري ډوډۍ او چای د مېلمه خدمت، او که واده م همداسې په اتفاق باندې، که واده والا ښځه اوس یې کېږي هغه کوي. د ولور په حواله راته ووایې، پخوا م ولورونه اخیسته اوس یې اخلئ، مخکې د ستاسو د دور د واده یو کیسه راله وکړه. زمونږ خو داسې وخت و چې هغې وخت کې خو پیسې داسې چا ډېرې نه اخلي، 10,000 15,000. اوس لږ اضافه دي که نه افغانۍ چې دی او رواجونه هغه پخواني رواجونه چې بس دا ګاڼه پې کېږي یو څوله وکړه یا 2 تولې وکړه بس خپل خلک غریب دي که نه، نشته چا سره داسې دولتونه چې 100 لکه پې کېږي او 15 هغه کیسې نشته. دلته خو د اوس ډېر لمسیان او مطلب غامزولي دي م ولاړ دي، خپل واده کیسه راله وکړه. خپل واده داسې کیسه وه چې د غریبۍ واده و، خو دغه به صابون پکې پخ کړی و که نو یو شی هم نه و. هغه پخوانۍ کیسه درته کوم. همغه خبره کوم. او اوس خو د شپږو بچي مې دي او انګیانجي دي او کروسي مې دي بس. نه په پټي کې وي، په کوم ځای کې دی مطلب واښه دې کولو، اوبه دې لرلې، پټی دې اړاو، کوم ځای کې وي چې د واده د نامزادۍ کیسه در باندې وکړه؟ یاره د هغې وخت کې موږ داسې ډېر په واده هم نه پوهېدو که نه، خو داسې خبر شو واده موږ د واده چې شارکانو کیسه کې موږ د واده ولاکه څه دروغ وایم واده مو وکړو او سبا له چې دا لو لوړه تېږي واده کیسه کې موږ نو چې دا واده چې ده نه په دې پوه نه شو چې واده دې تېر شو. نه هغه خو بیا پوه شو واده خو مړه اوس پارک له ځي او جلال آباد له ځي او درونټې له ځي میان خورو که به هغې وخت کې دا شی نه نو او مطلب اوس خو دا خلک چکرې وایي که نه؟ چکرې وایي. ته چېرته لاړې؟ زه لاړم دغه فارمسي ورته وویل دې ځای له لاړم او لور را سره واښه مې غواړه راوړو. د واده کیسه کې نو موږ دې کیسه کې پارک نه وي دا کیسې نه وي که نه. روغ جوړ لره، خوشحاله اوسې، مینه دې ډېره شي په پښتنو کې، خدای دې آباد لره کور. دا دیوال چې د عنبرخانې سیمې د ټولو قریو د مشرانو اوسیدونکو ځوانانو په مالی او ځاني ملاتړ باندې جوړ شوی دی. د سپین جومات په ساتنه کې مهم رول لري، ځکه په دې خوړ او په دغه ځای باندې د شینوارو د سپین غر د درې د لمنو نه چې څومره هم سیلابونه راځي هغه په دې لاره باندې راځي. نو په همدې خاطر باندې دلته یو دیوال
چې دفاعي دیوال دی او تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. د خلکو خیریه بنسټونو په مرسته باندې جوړ شوی دی. لا هم دغه دیوال ډیر قویوالي ته اړتیا لري ترڅو دغه جومات پرې وژغورل شي. نو که د چا وس کېږي عنبرخانې سیمې د خلکو سره دی په دغه مرسته کې پوره لاس ویسي. عنبرخانې سیمې دپاره د خیر ښېګڼې قومي مشران ډیر دي، ځکه خو دا سیمه لا هم د آبادۍ او د سمسورتیا او د اتفاق په نامه پاتې ده. خیرالله حاجي صاحب خپل نوم به هم پوره اخلي او لکه د سپین جومات د خطر په حواله مو ویل، هلته یو دفاعي دیوال د خلکو په مرسته جوړ شوی دی. سرخیل پکې حاجي صاحب چې د منډې ترړې او د خلکو نه یې مرستې راټولې کړي دي، لا هم هلو ځلو کې دی او د سره به غږیږو. حاجي صاحب محترم، اول خو ستړی مه شي، پوره نوم دې واخله او دا دیوال په څومره وخت کې تاسو وکړ؟ تاسو نه ډیره مننه چې زموږ دې ته راغلی. الله مو کامیاب، بریالي، سرفراز او سرلوړي لره. نو ستاسې د لارې نه موږ نورو هیوادوالو ته، خلکو ته، مسلمانانو ته، هغه خلک چې هغوی وسداري، هغوی دې موږ ته صرف جالونه والي. موږ د نغدو پیسو عاشقمن نه یو او نغدې پیسې نه غواړو. موږ صرف کوم شی چې ضرورت یې همغه دغه کوو. دغه په یو 200 جالو ته موږ دستي ضرورت لرو. که دا موږ لوالي همدلته موږ سره تیږه زیاته ده، دغه تیږه راټولوو یو دیوال بل هم جوړوو د خیره. نو انشاءالله موږ به خپله وسه کوو چې دا د کوټ او شینوارو سیلابونه په دې راځي او دا طرف ډېر ټیټ دی، جوور دی. نو د دغه د ډکون دپاره موږ که سکواترې موږ له څوک راولي یا ډمپر یې هغې باندې کار وکړو، که نه موږ خو بیا هم په بیلچا او ټوکرۍ باندې هم دا کار کوو، لګیا به یو، خو وخت به ډېر نیسي. او که موږ سره څوک لږ کومک په دې کې وکړي، همکاري وکړي، انشاءالله الله به هم اجر ورکړي او زموږ مشکلات به هم حل شي. نو نور ستاسو قیمتي وخت نه نیسم. الله هم کامیاب، بریالي او سرلوړي لره چې دلته راغلی او زموږ د دې غریب ولس پوښتنه مو وکړه. الله مو کامیاب لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجي صاحب ډېره مننه. او صرف دغه نمبر دې خپل ورکړه چې مقصد موږ خو د دې دپاره نه یو که نه، موږ یوازې ستاسو غږ یو. که چا مرسته کوله خپله شمېره په خپله خوله ووایه، تا سره به اړیکه. زما شمېره ده 0 شپږ اتیا 44 حاجي خیرالله د عنبرخانې د خمزادګانو د کلي اوسېدونکی. واتساپ شمېره ده 0 00 50 دا په دې خاطر باندې چې مقصد بیا زمونږ کار یوازې د ولسونو او د خپل وطن د ګل وطن د سیمو او علاقو ښودل دي. نو ځینې وخت مطلب دغسې ملګري یا مطلب د کلي مشران غوښتنه کوي تاسو مستقیما دغه دواړو شمیرو سره که په هیواد کې دننه یې که بهر یې په همدې دواړو شمیرو باندې اړیکه کولی شئ او دا صدقه جاریه ده. خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو، دا و د عنبرخانې ښکلی چکر سارو دا دی بس ماښام ته نږدې ټیټ مازدیګر دی. ساجد صاحب، صادق یار صاحب، حلیمي صاحب او همدارنګه عنایت الله مومن صاحب عزیز استاد دا موږ سره و د پیل نه تر پایه پورې. خدای دې وکړي چې دغه خپرونې، دغه بنډارونه، دغه مجالس، دا منظرې ستاسو د پام او د خوښې وړ ګرځېدلې. موږ به په یو بل پروګرام کې چې د وطن یوه بله ګل سیمه ستاسو سترګو او ستاسو نظرونو ته ږدو په خیر. موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.